سلامونه مې ومنئ ملګرو. نن در سره یو زوړ نظم شریکوم. نامه یې ده ځینې خبرې ډېرې بدرنګوي. په فارمولو باندې ژوند نه تېرېږي، هره شیبه ځانګړی قدر لري. د هر نظر خپله جدا کیسه وي او هر قدم ځان له یو لوری لري. په فارمولو باندې ژوند نه تېرېږي، هره شیبه ځانګړی قدر لري. د هر نظر خپله جدا کیسه وي او هر قدم ځان له یو لوری لري. مونږ هر څه په یو حساب کڼو، خو ځینې خبرې ډېرې بدرنګوي. لکه بېګا چې راله خوب نه راتلو، لکه بېګا چې راله خوب نه راتلو. مور مې ویل جوړې ناروغه یمه، مېرمن مې وی جوړې له ما خفه دی، خور مې ویل چې نه له ما خفه دی. خو منځ کې زه لیونی شوی ومه، خو منځ کې زه لیونی شوی ومه. بره سپوږمۍ د څوارلسمې وه او ما ته د خپلې ځوانۍ وخت یادېدو. هغه جینۍ چې ما به زړه کې ویل بغیر له دې به څنګه ژوند تېروم. هغه جینۍ چې ما به زړه کې ویل بغیر له دې به څنګه ژوند تېروم. اوس د هغې په خپله دوه بچي دي، زه هم الهام لرم، خیام لرمه. زما بچي زما د زړه ټوکړې دي او د الهام په یو ویښته باندې هم دغسې 12 ښځې نه اخلمه. خو له الهامه هم خبر نه یم، خو له الهامه هم خبر نه یمه چې دی زلمی شي او مین شي بچا، نو کوم نظر باندې به ګوري راته. ولې چې هر قدم یو لوری لري، د هر نظر ځان له جدا کیسه وي، هره شیبه ځانګړی قدر لري. مونږ هر څه په یو حساب کوو، خو ځینې خبرې ډېرې بدرنګې، ځینې خبرې ډېرې بدرنګې. مننه ملګرو.